السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ډیر په افسوس سره زه د خبرې اظهار کوم چې په سوات کې د تیرو څو میاشتو راسې د کومې تبلیغي اجتماع لپاره خدمت شروع و. ټول انتظامات تیار وو، حکومت ته د هغې باضابطه طور علم و او ظاهره خبره ده چې په زرهاو خلقو هلته خدمت کو. حکومتي ادارې د هغې نه باخبر وي او د هغې باوجود چې ټول انتظامات مکمل شو او سبا له اجتماع شروع کیږي، نو په نن له حکومت وقت د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هغوی انکار وکړو چې تاسو دلته تبلیغي اجتماع نشئ کولی. دا ډېر لویه د افسوس خبره ده په یو داسې وخت کې چې کرونا لاکډاون ختم شو، سکولونه کولاو شو، بازارونه کولاو شو. اوس دا زه چې کوم وخت کې خبرې کوم تقریبا 15 منټ مخکې وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا محمود خان هغه سټیټمنټ ورکو چې په ټولو سیاحتي مقاماتو باندې سیلانیانو ته په خیرالی ویم سیاحتی مقامات پر آنے والے سیاحوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. وزیر اعلی صاحب چې ته کله د سیاحتي مقاماتو نه کرونا لاکډاون اوچتی او په هغې باندې سیاحانو ته ویزیټرز ته خوش آمدید وې، نو د الله د میلمنو ته ولې په خیرالی نه وې؟ د الله د میلمنو ولې بندې؟ په تا د لعنت وي چې څومره د خیبر پښتونخوا آبادي ده دومره تعداد کې د په تا باندې الله لعنت وي چې دا دلته نیکان راغلی وې، دلته به د الله ذکر کېدو، دلته به د الله یاد کېدو. د دې د وجې نه به الله رب العالمین د دې خطې نه او د دې خاورې نه دا د الله رب العالمین عذاب ته دعوت ورکول دي او دا یو موقع نه شوله. دا د دې حکومت دویم ګزار دی په تبلیغي جماعت باندې چې کله کرونا راغله نو د ټول ملک په قرنطینا سنټرو کې صرف تبلیغي جماعتونه وو چې د کومې ضلعې په انټرنس باندې او په داخلي چیک پوسټ باندې به کوم تبلیغي جماعت راتلو صرف هغه به کورنټاین کو، قرنطینا سنټر ته به یې لیږو. کو څوک به د بهر ښارونو نه د نورو کارونو نه چې کم دینو راغلي وو هغوی به یې کور ته رخصتول او تبلیغي جماعت والا به قرنطینا سنټر ته لیږل. نو په هغه وخت کې هم تبلیغي جماعت د اذیت او د تکلیف سره مخامخ کړی، اوس هم د تبلیغي جماعت د اذیت او د تکلیف سره مخامخ کړو. عجیب حکومت دی. یو طرف ته هغه زنانه کومې چې په خواتین مارچ کې د اسلام خلاف او د نکاح خلاف نارې لګوي، میرا جسم میری مرضی غوندې باغیانه کلمات وي، د فحاشۍ پورټریټ په لاس کې راوچتي کړي دي، د هغې په خولو باندې خو چا تالې ونه لګولې. هغې مهوش حیات ته خو په غاړه کې ایوانډ ورکولی کېږي نوبل، او هغه چې کم دی نو مس مردان ته هغې ته خو د پښتنو د یوسفزو پګړۍ په سرول کېږي، او بل طرف ته علماو په ژبه باندې تالې لګول کېږي چې تاسو به زموږ د مرضۍ مطابق خطبې ورکوئ. انشاءالله ثم انشاءالله مونږ به د راروانې جمعې خطبات دا د سوات د تبلیغي اجتماع د رکاولو په مذمت کې ورکوو انشاءالله که خیر. مونږ به د راروانې جمعې خطبات دا به انشاءالله امریکې ته د اډو ورکولو خلاف انشاءالله په منبر او محراب باندې ورکوو که خیري. مونږ به د راروانې جمعې خطبات دا به انشاءالله د قرآن او د سنت مطابق د آزاد او د حریت پسند فکر سره د حضرت مدنی او د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د هغې د حریت فکر علمبردار انشاءالله خطبات به مونږ ورکوو که خیري. تاسو به ووینئ چې علما دا د الله رب العالمین دا د هغې د دین چوکیداران دي، دا د چا نه یریدونکي او په شا کېدونکي نه دي. لہذا ډېر د لوی درد سره ډېر د لوی غم سره زه چې کوم دی نو د دې خبرې اظهار کوم چې د علماو په ژبو تالې لګول، تبلیغي اجتماعګانې رکاول، او بل طرف ته عام معمولات زندگی بالکل بحال دي. د فلسطین د مسلمانانو په حق کې احتجاج وشو، حکومت په خپله د احتجاج اعلان وکړو. آیا په هغې کې کرونا ایسوپیس فالو شوي دي؟ شاه محمود قریشي صاحب چې بل ورځ راغی او امریکې ته د اډو ورکولو اګریمنټس دا فاینل شو او د اسلام آباد په ایرپورټ باندې کومه د هغې د په خیرالۍ دپاره کراوډ را جمع شوی و، آیا په هغې کې کرونا ایسوپیز و؟ چې د ملک وزیر خارجه
هغه د کرونا SOPs پابند نه وي، د تبلیغي جماعت د الله د دین یو سپاهي او د الله د دین یو میلمه هغه به ولې چې کوم دی نو د دې پابند کولی کېږي. مونږ د دې اقداماتو پر زور غندنه کوو، مونږ د دې پر زور مذمت کوو، او مونږ خو د خپل طرف نه دا فیصله کړې وه چې د جمعیت علما ټول سینیر قیادت دا به چې کوم دی نو ځي او پنډال ته اوس د شپې ما په خپله باندې مشرانو سره په دې کې خبره وکړله، خو بیا چونکې په حویلۍ کې هلته موجود د پنډال کې موجود د مشرانو سره زما به ذات خود خبرې وشولې او هغوی معذرت وکړو چې چونکې زمونږ د ریوند مشران هغوی مونږ ته هدایات داسې جاري کړي دي، نو دې وجې نه مونږ په دې معامله کې حکومت سره سختي نه کوو. دا ټیک ده، زمونږ د تبلیغي دعوت د هغې محنت چې کوم دی نو دغه هغه چونکې د هغې د اندازې دعوت هغه حکیمانه دی، خو کم از کم چې کوم مذهبي سیاسي قوت دی نو هغه داسې قسم اقدامات د هغې پر زور مذمت کوي، د هغې پر زور غندنه کوي، د دې سره به قهر الهي نازلیږي. د تبلیغ پر وکولو سره، د الله د دین د میلمنو پر وکولو سره، ویزیټرز ته او سیاحانو ته چې هغه د هغې ته خوش آمدید ویل کېدل او د الله د دین میلمانه هغوی چې کوم دی نو د لارې نه واپس کول او شړل، په دې سره به الله خفه کېږي. مونږ د دې اقداماتو مذمت کوو، مونږ د دې اقداماتو غندنه کوو، او ان شاء الله حکومت د دا واوري د بېدینۍ، د سیکولریزم او د لادینیت دا ایجنډا، د دې دا خوب، دا به د دې چرته هم پوره نشي ان شاء الله. په دې سره زموږ حوصلې غورځېږي نه، په دې سره زموږ حوصلې ان شاء الله نورې هم بلندېږي، او د الله رب العالمین د دین دا خدمات دا به باقي وي، دا به جاري او ساري وي ان شاء الله ثم ان شاء الله. خو دا د دې حکمرانانو دپاره د شامت ورځ ده، او ورسره زمونږ هغه ناپوه وروڼه چې هغې چلې لګولې وي، 4 میاشتې لګولې وي، د الله په لار کې وختونه لګول، او دا ورد به یې پکې کوو چې د علماو به اکرام کوو، او په پولینګ سټیشن د علماو خلاف ولاړو. نن د هغې شوباړي له او بیټ له ووټ ورکولو د وجې نه د سوات تبلیغي اجتماع رکاو شوله. زه هغې دیندارو وروڼو ته وایم چې خپلې خپې مو په خپله په تبر باندې وهلي دي. خیرخوا او خواخوږي د دې امت علما دي، علما چې په هر میدان کې وي دا علما دي. نن به د دې صوبې حکمرانی د علماو په لاس کې وه، نن به د دې ملک واک او اختیار د علماو په لاس کې و، چا به په بره باندې تبلیغي جماعت ته نه وکتلې. خو زه افسوس کوم په دې باندې، نو بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہ کاریا، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. سخلق زمونږ ګیله شته دی، الله رب العالمین د هغې ته هم هدایت نصیب کړي، او الحمدلله اکثریت داسې دی چې د هغې الله دیني اصلاح کړې ده، او هغه زمونږ د ټول امت د ټولې معاشرې د اصلاح دپاره الله رب العالمین ذریعه جوړه کړي. هغه په هر میدان د علماو سره ولاړ دي. سلام پیش کوم هغوی ته. هغوی نن د هغې فیصله نن ټیک ثابته شوله، چا چې د علماو خلاف کړی و د هغې فیصله غلطه ثابته شوله. د هغې وبال هغه تاسو ولیدلو چې څومره د لوی خیر نه چې کوم دی نو زمونږ د ملکڼ محرومه شو. وزیر اعلی صاحب سوات ستاکلی و، تا به د الله دې مېلمنو ته په خیرالې ویلی و. وزیر اعلی صاحب ته به ولاړ وې په استقبالیه کې، ته به لاس په نامه ولاړ وې. زمونږ د یوسفزو علاقه دا ډېره میلمه دوسته علاقه ده، د ډېر لرې لرې نه میلمانه را روان وو. مونږ د پنجاب ته کوسترګې کړلو، مونږ د بهر دنیا ته کوسترګې کړلو، مونږ د سند ته کوسترګې کړلو، مونږ د بلوچستان ته کوسترګې کړلو، مونږ د کشمیر ته کوسترګې کړلو. د هغې ځای نه تبلیغي جماعتونه را روان وو. د دې دپاره محنتونه شوي دي، د دې دپاره ډېر یو لوی مهم چلیدلی دی. هغه ټول هغه تا رکاو کو، نو دا ته نشو رکاولی. نوری خدا کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. دا ستا دا دور به الله تیر کی انشاءالله. په دې پسې را روان وخت دا به د الله د دین د دې میلمنو راج وي انشاءالله. د اسلام پسندوي کې خیري غرور مه کوه. دا د یو څو ورځو بادشاهي د حکومت ته تخته ده، ډېر لاړل په خاورو کې پراته دي، ته به پسې هم لاړ شي، خو د الله دین به باقي وي او د الله رب العالمین نظام دا به باقي وي، دا څوک نشي ختم. درد دل و ستاسو د مخې ته مې پیش کو، د زړه یو ډېر لوی دک د وجې نه مې څه بعضې خبرې هغه ناشایسته تاسو ته لګېدلې وي، نو د الله په دین باندې ننګ او غیرت مو مجبوره کوي په تلخه لهجه باندې. الله رب العالمین د دیني حمیت ټول امت مسلمه ته نصیب کړي.